په یوه تیار او باراني شپه کې د غرونو ترمنځ یو کوچنی کلی په ویره کې ډوب و. خلکو ویل د غرونو تر شا یو جادویي غار دی، یو داسې غار چې خزانه لري، خو څوک ترې ژوندی نه راګرځي. هماغه شپه یو غریب هلک احمد د خپلې کوچنۍ خټې کور مخې ته ناست و. د هغه سترګې له غمه ډکې وې. کور کې د خوړو لپاره هیڅ نه و او مور یې ناروغه پرته وه. مور یې په کمزوري غږ ویل: احمده، الله مهربان دی زویه، هیله مه بایله. احمد د مور لاس ونیو. مورې، زه به ضرور څه پیدا کوم، زه به تا یوازې پرېږدم. سبا سهار احمد د لرګیو راټولولو لپاره ځنګل ته ولاړ. سوړ باد چلیده او د ونو سیوري ویرونکي ښکارېدل. ناڅاپه هغه د یوې لویې ډبرې تر شا عجیب رڼا ولیده. احمد ورو ورو مخته لاړ. هلته د غره په منځ کې یو پټ غار و او د غار دننه شنه جادویي رڼا راوته. د احمد زړه په تیزۍ درزېده. خلکو د همدې غار کیسې کولې. هغه ورو ویل: شاید دلته خزانه وي. احمد په احتیاط غار ته ننوت. دننه هر څه عجیب و. د غار دیوالونه د سرو زرو په شان ځلېدل او د اوبو غږ هر طرف ته انګازې کولې. څو قدمه وروسته هغه یو زوړ صندوق ولید. د صندوق شاوخوا عجیبه نښې جوړې وې. احمد لاس ورنږدې کړ، خو ناڅاپه غار ولړزېد. له تیارو نه یو دروند غږ راغی: چا زما خزانه لمس کړل؟ احمد وویرېد، خو شاته ونه ګرځېد. د غار له تیارو یو لوی سپین ږیری سړی راووت. اوږده ږیره، روښانه سترګې او په لاس کې جادویي لکړه. سړي په ژور غږ ویل: ډېر خلک دلته د سرو زرو لپاره راغلل، خو ټول لالچه وو. احمد په ویره ویل: زه د خپلې مور لپاره مرسته غواړم. موږ ډېر غریب یو. سپین ږیري د احمد سترګو ته وکتل. هلته یې رښتیا درد او مینه ولیده. هغه ورو موسکی شو. اصلي خزانه د پاک زړه خلکو ته ورکول کیږي. ناڅاپه صندوق خپله خلاص شو. د صندوق دننه سره زر نه و، بلکې یو کوچنی روښانه ډبره وه. احمد حیران شو. دا خزانه ده. سپین ږیري ویل: دا جادویي ډبره ده. هر څوک چې پاک زړه ولري د هغه هیلې پوره کوي. خو ناڅاپه د غار چت ماتېدل پیل کړل. لویې ډبرې راپرېوتې. غار نړېدو ته نږدې و. سپین ږیري په چټک غږ ویل: احمد، ژر وتښه. احمد منډه کړه. د غار دننه هر څه لړزېدل. سترې ډبرې د هغه مخې ته لوېدې. هغه په سختۍ د غار خولې ته ورسېد او هماغه شیبه غار بشپړ ونړېد. احمد د باندې پر ځمکه ولوېد. ساه یې تیزه وه، خو جادویي ډبره لا هم د هغه په لاس کې وه. کله چې کور ته ورسېد، مور یې لا هم ناروغه پرته وه. احمد ډبره د مور لاس ته ونیوله. ناڅاپه د ډبرې نه نرمه رڼا خپره شوه. مور یې ورو ورو سترګې خلاصې کړې. د هغې رنګ بیرته ښه کېده. احمد په خوشحالۍ وژړل. مورې، ته ښه شوې؟ احمده، مور یې په حیرانتیا وویل: الله دې رحم وکړ زویل. له هماغې ورځې وروسته د احمد ژوند بدل شو. جادویي ډبرې به هره ورځ د دوی لپاره لږ خواړه او اړتیاوې برابرولې. خو احمد هیڅکله لالچې نه شو. هغه به د کلي له غریبو خلکو سره هم مرسته کوله. ورو ورو د ټول کلي ژوند ښه شو. خلکو به ویل: اصلي خزانه سره زر نه دي، اصلي خزانه پاک زړه او مهرباني ده. او احمد، هغه غریب هلک، د خپل ښه زړه له امله د ټول کلي اتل شو.